هیڅ شی مې نه دی په یاد. موږ ټول زیاتره وخت له داسې یوې ستونزې سره مخ کیږو چې د اړتیا پر وخت مو یو شی هیر سي، لکه د ازموینې په مهال ځوابونه. د یوه نږدې ملګري شمېره، د خاوند مېرمنې د کلیزې ورځ، ځینې نور اړین او مهم شیان او نیټې چې د کار پر وخت راڅخه هیر سي او چې په کار مو نه وي بیا راپه یادېږي. ځینې کسان خپل هڅه نه کوي چې یو څه زده کړي، او ځینې یې بیا میخانیک کوي چې د لنډ وخت لپاره دا یاداشت کار ورکوي. حافظه 3 پړاوه لري. لومړی د یو څه درکول، دویم یې حفظول او دریم یې بیرته رایادول. په ټولیزه توګه هیرجنتیا هغه وخت د اندېښنې وړ کېږي چې ناڅاپه د لنډ وخت لپاره یا اوږدمهاله حافظه کار ونه کړي. که دې هیرولو د سړي ورځني ژوند کې ستونزې ورته پیدا کړې، نو هرومرو دې یې پوښتنه وکړې. د هیرجنتیا لاملونه: پر مغزو د اطلاعاتو هجوم. کله چې مو مغزه له داسې څه سره مخ سي چې په یو وخت کې ډیر شی حفظ کړي، نو د موضوعګانو د ډیرښت له امله ځینې ترې خطا وځي. اضافي اطلاعات: د نوو کسانو پیژندل، د ډیرو کسانو خبرو ته غوږ نیول چې بالاخره د ځینې خبرې درنه هیرې سي. ذهني حالت: هغه کسان چې اضطراب یا اندېښنې لري فکر کوي چې حافظه یې کمزوری سوې. دا چې له دننه ځان ته وایي چې لاړه حافظه کمزوری سوه، نو د دغو بارونو تر اغیز لاندې راځي او حافظه خپل کار سم نسي کولی. ناروغي هم اغیز ښندلی. بې ځایه تلقینونه: دا چې تل ځان ته بې ځایه تلقین وکړو چې نه، دا نسم زده کولی، دا رانه هیریږي حتما، او داسې نور. ناسم خوړنیز رژیم یا سوی تغذیه: خواړه هم خپل رول لري، خصوصا که د B12 ونه خوړل سي، نو دا ستونزه ورته پیدا کیږي. تکراري کار او ژوند: هغه کسان چې دنده د یوه کار کول وي او مغزه تحرک ونه لري یا په کار وانه چول سي، نو دوی د هیرجنتیا ستونزو سره مخ کیږي. د استعداد نه کارول: نه ګرانښت. یو څوک چې د یو چا، یو ځای، یو کتاب نوم هیروي، نو خامخا چندان لیوالتیا ورسره نه لري. بېخوبي: اوږدمهاله ویښناستې او بېخوبي مغزه کمزوري کوي. مغزي ضایعات: که پر مغزو یوه ضربه وارده سي، نو کیدای سي مخکیني او وروستني مسایل ځینې هیر کړي. سټرس: اوږدمهاله او پرلهپسې سټرس له ستړیا، خفګان، اندېښنې پرته پر مغزو ناوړه اغېز ښندي. خوړنیز رژیم: ماهی او غوړي یې وخورئ. سره کړي خواړه چې غوړ اسیدونه ډیر لري، لکه چپس، دا کم کړئ. هیره دې نه وي چې فکري لوبې او کړنې هم حافظه پیاوړې کوي. مطالعه خپل اغیز لرلی سي، ځکه مطالعه لکه د مغزو اوبه کول چې مغزه اوبه نه سي، نو وچیږي.